ورونو عزتمندو بے غیرتی دا ډیر غلط سیس دی. شهادتونه پیش کول دا مسلمانانو کار دی. منبر باندې شهادت عمر فاروق هم پیش کړی دی، په سجده کې شهادت علی کرار هم پیش کړی دی، په میدانی عمل کې د قرآن د بره شهادت عثمان بن عفان هم پیش کړی دی. که د دنیا د انقلاب او د شهادت خبرې مونږ نن هم شهادت ته تیار یو. مونږ د اسلام دفاع، د پاکستان دفاع د خپله اینه ګڼو. مونږ د خاورې سره هیڅ قسم دشمني نشته. که زمونږ په پاکستان کې دا مو اورئ د عوامو یا د چا څه اختلاف د چا څه به وي، لیکن د دې خاورې نه زمونږ وجود جوړ شوی دی. دا خاوره نه امریکې ته حواله کېږي، دا خاوره به نه هندوستان ته حواله کېږي، دا خاوره به نه برطانیې ته حواله کېږي، دا خاوره به نه اسرائیل ته حواله کېږي. د خاورې سودا مونږ د چا څه نه کوو. په دې که څوک خفه کېږي او که په دې څوک زمانه خوشحالېږي. چې کله د اسلام د کټ کېدو خبره راشي دا اختلافات به ښکته ګزارو. چې کله د جماعت د ورانېدو خبره راشي اختلافات به ښکته ګزارې. چې کله ستا د مرکز د ورانېدو خبره راشي اختلافات به ښکته ګزارې. کله چې ستا د دعوت او د جهاد د ختمېدو خبره راشي اسلام ته به ملاتړې، قرآن ته به ملاتړې،